زه ماشاءالله وایم چې ښکلي ښکلي وینم، زه ماشاءالله وایم چې ښکلي ښکلي وینم، د چا ثنا وایم چې ښکلي ښکلي وینم، چې تخلیق کار به یې لا څنګ وي دې سودا وخوړم، چې تخلیق کار به یې لا څنګ وي دې سودا وخوړم، زړه کې همدا وایم چې ښکلي ښکلي وینم. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو د ادبي پروګرام نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلي یو د یو د پښتو ادب باندې مین یو ناموړی شاعر چې ستارو محتاج نه دی، د تهکال پایان سیمې ته راغلی و. تهکال پایان اوسیدونکی دی چې نوم یې دی امید انجان صاحب. بلکل پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کوي، نو بلکل پروګرام کې به د کلامونه هم اورو، په پروګرام کې به ورته هر کلیم وایو. نو مینوالو ډېر وخت مو نه اخلم، راځي چې امید انجان صاحب د پروګرام کې هر کلیم وایو. نو امید انجان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملګرو ستاسو ډېره مننه او ستاسو په دې زیار زه ډېر ویاړم او ستاسو د دې ادبي ګلونو خدای دې وکړي چې دا خپرونه ښه ډېر مخکې لاړ شي، ولې تاسو د پښتو ادب دپاره دومره ځان کړوئ، دومره خدمتونه کوئ، الله هم کامیاب کړه د ژوند په هره لاره کې. ډېره مننه، ډېره مننه ستاسو هم که دومره لنډ تنګ وخت کې مونږ له مینوالو له وخت ورکو. یو جهان مننه هم کوو. پروګرام کې به پیله څه تپوس وکړو، نو میدان جان صاحب پیله هم خبرې وشوې، خو ژوند مو څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېر ښکلی ژوند روان دی، بس خوشحاله زندګي ده او بس تېرېږي، روانه ده. ډېره ښه ده. بلکل پروګرام کې به دا هم راته وایي له خپلې ژبې نه ستارو محتاج نه یو، خو بیا هم مینوالو ته به دا ظاهرو چې تاسو ادبي سفر باندې لږ رڼا واچوئ. که زما ادبي سفر څه شی و، خو ماشومتوب نه همدا پردي شعرونه به م ویل او بس پښتو سره مینه وه. داسې 2009 نه داسې به ګډې وډې به م لیکلې، بیا استادان هغوی راتلل چې یاره تاسو خو دا لیکنه داسې ده چې تاسو د شاعرۍ تاسو کې کوم داسې مواد شته دی. بهرحال د څه استادانو په مرسته سره به د 2012 نه موږ سټارټ واخیستو، نو الحمدلله اوس هم لګیا یو، اوس په دې هلې ځلو کې یو. ډېره ښه ده. یقینا ډېر ښه لیک کوي پښتو ادب کې، ګډې وډې خو ورته نه شو ویلی، خو بیا هم پروګرام کې به راسره کلامونه شریکوئ، نو بلکل ارشاد. د غزل نه وړاندې یو څو روماني شعرونه دي او بخښنه غواړم د ډېرو په سکرینونو ویلو، داسې ښه خبر نه ده، خو مطلب یې داسې ده چې نن ښه مزه کې یمه، نن ښه مزه کې یمه، چجه چجه کې یمه شیخه، نن جخ مه راځه شیخه نشه کې یمه، نن ښه مزه کې یمه، چجه چجه کې یمه شیخه، نن جخ مه راځه شیخه نشه کې یمه، خود به هوا کې ګرځم د یار کوڅه کې یمه، خود به هوا کې ګرځم د یار کوڅه کې یمه، یار د کوکنار که لونګ دی وسوسه کې یمه، یار د کوکنار که لونګ دی وسوسه کې یمه، وصال په هوش نه کېږي څه ناسه کې یمه. او غزل طرف ته به راشو چې غزل مطلب ده چې په بعضې ښایستونو باندې پاک مړ یم. ډېر ښه. مننه. په بعضې ښایستونو باندې پاک مړ یم، د غلچکو سترګو جنګونو باندې پاک مړ یم. مننه. په بعضې ښایستونو باندې پاک مړ یم، د غلچکو سترګو جنګونو باندې پاک مړ یم، او یو پړک لیدلې ما ټوله ورځ خمار ګرځوي، یو پړک لیدلې ما ټوله ورځ خمار ګرځوي، ساقي د حسن خمارونو باندې پاک مړ یم. مننه. او تا پیدا کړي د خالقه ورګورم ځکه، تا پیدا کړي د خالقه نو ورګورم ځکه، زه ستا د راز دې تصویرونو باندې پاک مړ یم، او په ویښه نه راځې له تا نه شم قربان جانانه، په ویښه نه راځې له تا نه شم قربان جانانه، خود به ارزي خوبونو باندې پاک مړ یم. مننه. او وایي ازغي لري نو دغه ګل مې نه خوښېږي، وایي ازغي لري نو دغه ګل مې نه خوښېږي، زه د چمن ټولو ګلونو باندې پاک مړ یم. مننه. او یو چې شي ښکلی بل په سپین جبیل خال ماشاءالله، یو چې شي ښکلی بل په سپین جبین خال ماشاءالله، ای ځان جان په دې خالونو باندې
پاک مړ یم. ډېره مننه. ډېر یقینا ډېر ښه کلام و. مینوالو به هم خوښ شي. مونږ ته هم خوند واغستو. پروګرام کې به راسره نور کلامونه هم شریک کوئ. نو بلکل که غزلي نظم نو ارشاد. بس تاسو دومره تیار کړی دی، دومره تکلیف هم کړی دی. بس یو بل غزل ورته وړاندې کړم چې مطلع یې داسې ده: تا پسې مرو څه لیوني خو نه یو، تا پسې مرو څه لیوني خو نه یو، چې زړونه خورو څه لیوني خو نه یو. مننه. اور او اوبه یو ځای کېدل دي ګینې، اور او اوبه یو ځای کېدل دي ګینې، چې ځو راځو څه لیوني خو نه یو. مننه. او څوک د خپل ځان له غمه نه دي اوزګار، څوک د خپل ځان د غمه نه دي اوزګار، ستا غم وړو څه لیوني خو نه یو. او ټول ازمیښتونه دي په سر سترګو خو، ټول ازمیښتونه دي په سر سترګو خو، یاران پرېږدو څه لیوني خو نه یو. مننه. او ستا جدایي د زهر ګوډ دی اشنا، ستا جدایي د زهر ګوډ دی اشنا، ای زهر چې څښو څه لیوني خو نه یو. مننه. او انجان په عشق کې تاواني یم خو، انجان په عشق کې تاواني یم خو، جانان ګټو څه لیوني خو نه یو. ډېر ښه، ډېر اعلی. بلکل انجان صاحب یقینا ډېر پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کوي. بیا به هم راځو مینوالو دپاره، مونږ به ترې هم کلامونه اورو. نو بلکل تر بل پروګرامه پورې ما انضمام، ما سره کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.